جی ناظرین، طارق هلال صاحب موږ سره موجود دی. یقینا د دې کوششونه د خپلې خورې دپاره خلکو دپاره چې دی چانه پټ پناه نه دي، چېرته هم چې میدان یې هلته کې دوی چې دی د نوجوان یوت دپاره حاضرېږي، خپل ټایم وباسي. چونکې په دې نن سبا په دې وخت کې ټایم ویستل ډېر زیات مشکله دی، لیکن هغې باوجود هم چې دی دوی راځي او د دوی د راتګ په وجه باندې زموږ څومره یو نوی کل دی هغوی ته ډېر زیات سپورټ میلاویږي او خوشحالېږي هم د کرنګې کسانو. سر ټول نه پیله خو ستاسو ستاینه هم کوو چې ستاسو په راتګ چې دی نوره رنګینه ښکلا چې ده په دې ګراونډ کې دغه شوه. څه به ویل غواړې د ایونټ حوالې سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شکریه، ډېره مننه. زه د انتظامي ډېره شکریه ادا کوم دلته کې زموږ چې کوم د ټیم اونر نجیب خان موږ انوایټ کړو چې تاسو راشئ. زه خو فاینل کې هم راغلی یم، چې کوم ماحول فاینل کې ماشاءالله هغه غونته کې ماحول دی کال پکې تېر شوی دی، هماغه ماحول د انتظامیه هم ښه زبردسته ده، سیټ اپ هم ښه زبردست دی ماشاءالله. موږ خو انجوی دغه شانتې ځایونو ته موږ خوشحالېږو چې کوم دی ته موږ ځو، کرکټ وي، پین وي، ستاسو خبرې وي، نو موږ هغه ځای ته ډېر زیات ځو. نو چې څومره پلیر دلته راغلي دي خوشحالېږو ورته چې نوي ګراونډونه آبادېږي، د سره هسپتالونه هیر آبادېږي. نو زه امید لرم چې داسې به زموږ نور مشران هم په دې کې حصه اخلي. دې دپاره به کم ینګ دي کم یوت دي، دې دپاره به نوي نوي پلیټفارمونه انشاءالله هغه پرووایډ کوي. بالکل سر، ستاسو ډېر زیات ماشاءالله ایکسپیرینس شوی دی، یو های لیول باندې چې تاسو تللي او پلیئرز چې دی تاسو خپل علاقې اوچت کړي دي او مخکې هم رسولي دي. د کرنګې سرګرمیانې چې کومې په دې سایډ ایریاز کې زموږ چې دی کېږي ایونټس، دا څومره مثبت ثابت کېدی شي د نوجوان پلیئرز دپاره؟ زموږ په دې علاقو کې زموږ په دې خاور باندې ټیلنټ د هېڅ کمې پې نشته. یو داسې هیرې دي، یو داسې هیرې پټې دي چې هغه چاته په لاس نه دي ورغلي. مونږ کوشش کوو چې هغه هیرې مونږ رابار کو. زما خپله اوس چې کوم ګول دی، کوم زموږ سیسټم دی، دا زما د پښتنو سره، زما د خپلو چې څومره زموږ ګرونه دي هغې سره زما د ژبه ده چې زه به د پښتنو نه داسې هیرې اوچتوم چې هغه چاته په لاس نه دي ورغلي. زه امید لرم چې په دې پښتنو کې چې کوم ټیلنټ دی په دنیا کې په یو ګوټ کې هم نشته دی. بالکل یقینا ستاسو په سپورټ، ستاسو په دغه باندې ډېر پلیئرز ته چې دی یو پروموشن میلاویږي. لاسټ کې میسج به څه ورکول غواړې خپل سایډ نه تمام پلیئرز ته، نوجوان یوت ته؟ زه هر یو پلیر ته، هر یو نوجوان چې څومره دي هغوی ته صرف دا خبره کوي، تاسو حوصله مه بیلئ. تاسو چې څومره م یې تاسو مخکې کوشش کوئ چې څومره زور وي، څومره طاقت وي. اکثر زمونږ پلیر مایوسه شي، یاره ما څوک اخلي نه، بیا مایوسه شي، بیا بیډه مات کړي، باله م غورځوي، هر څه لرې کړي. چېرې زه په دغه شي کې نه یم. هغه وجه څه وي چې هغه مایوسه شي. نو زه وایم چې مایوسي په ټولو نه زیاته کمزوري چې کومه دغه زموږ مایوسي ده. زه خپل ینګ ټیلنټ ته دغه وایم چې مایوسه کېږئ مه. بالکل یقینا ډېر بهترین طارق صاحب خبر وکړه چې سټرګل کوئ، محنت کوئ، یو ورځ به داسې راشي چې تاسو به خپل ډریمز چې دی هغه اچیو کړئ. میلاویږو به دلته نورو خلکو سره موږ سره اوسئ. ډېره مهرباني.